که مونږ ته یو 1000 میسیجونه پرېږده دا نه وې کړی لږ تنګومه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ یې. وروڼو نن در سره یو فني کال چې موب لینک والا ته کړ دی دا در سره شیر کوم. یو ورور راته بېګا په انباکس کې رالیږلی او بیا یې کال وموکړو چې یاره دا ته هم شیر که. نو ما خو پخپله یو 2-3 پیرې اورېدلی یار ډېر زیات خوند کوي او ډېر یو عجیبه خبرې کوي. تاسو یې راسره هم واورئ او ممکن چې تاسو د دې نه وړاندې هم اورېدلی خو خیر نن یې ما سره هم واورئ څه مسله نه ده. وعلیکم سلام جی ٹھیک ٹھاک یاست؟ جی سر سوال معلومات پکار دی. معلومات پکار دی اوس پکې یوه هم جی یوه روپۍ هم پکې نشته 2 یو تاسو ته مې وکړلې روپۍ راولېږه د کپنۍ نه. جی سر که نور څه معلومات پکار وي راته ووایه موبلینګ په باره کې معلومات درکړم. دغه معلومات دغه موږ سره نه وي ښه جي. خبره ته کوم دا سیمونه په څه پرې کېږي څنګه په فری کېږي که مونږ ته یو 1000 میسیجونه پرېږده دا نه وې کړی لږ تنګومه. سر 1000 میسیجونه چې کم دی نه فری کېږي داسې څه موږ سره آفر نشته دی ښه جي. او باندې فری کېږي فقط کو لمبر راله پرېږده څنګه دله فری کړمه نمبر ګنټې آفر پې لګول غواړئ. واو لاسو ګنټې آفر دپاره دله کوډ رالېږم سټار 105 سټار یې کیش کوډ دی وله ورکړې هغې سره به ګنټه آفر درته میلاو شي ټیک شوه جي. زه نشم ویلی ته ماته انسي وایه سر کوډ ورکول دي انسي دي او هغه په میسج کې لیکلي شوي دي صرف انسي ورکول دي سټار 105 سټار یې کیش دا انسي دي دا وله ورکوئ ټیک شوه جي. میسج خو زه نشم راوړولی ته ماته یوه سر میسج دي زره زره ته وایم ولیکئ ځان سره سټار 105 5 نه دي سټار 105 سټار 105 دي سټار 1 ومې لیکو جی همدغه کوډ والا ورکړئ ټیک شوه جي. دقه کوډ به ورکړو خو نورو کوډ والا ورکړئ د ګنټې آفر به درته میلاو شي ټیک شوه جي. خبره دې صحیح ده او 2 روپۍ به ویویم 3 روپۍ انعام درته شي جمع ټیکس د ګنټې به وایي. والا نو دا خو اوس هم ډېرې دي زه ټاټکي چتو مړې نو ته په خپله حساب وکړه. ګورئ سر دغه آفر دی که اخېستل غواړئ معلومات یې درته راولېږل واخلئ تاسو ښه جي. پوره جمشید د کارخانه کې اوس هم لګې یم والله دا د ټانټي کومه راوېت پس موبیلینګ ته کال کولو لپاره ډېره مننه الله پامان. وروڼو تاسو به دا فني کال اورېدلی یو 1000 میسجونه راته فري کوي ځکه چې دا نوی کلی پې تنګ وم ډېر زیات مزیدار و او داسې ویډیوګانې موږ روزانه په خپل چینل خپل پیج باندې اپلوډ کوو. نو دې لپاره زموږ فیسبوک پیج چې دی هغه هم فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی دا هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله روزانه به موږ تاسو د ښکلي ښکلي ویډیو وروړو او کله کله پکې داسې ویډیو هم ښیي مړه سړی لږ ونې انټرټینمنټ وشي ځکه چې ټول حالات داسې دي نن سبا د انسان چې هغه په خپلو مصروفیاتو کې چې کله داسې ویډیو وګوري لږ باندې وخاندي پام پې بدل شي. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.